پښتنو په تاریخي ښارونو کې موجود یم په کوم ښار کې چې به پر 12 جنوري د پښتون تاپوز مومنټ یعنی پی ټی ایم جلسه کیږي نو دلته د پی ټی ایم غړي کارکنان سوشل اکټیویسټان له موږ سره موجود دي راسل چې له دوی سره خبرې وکړو دوی په دې اړه څه وایي تاسو څه وایاست دلته په بنو ښار کې څنګه کمپین وسو د بنو ولس تاسو ته څه ریسپانس درکړ یار ډیره مننه د بنو څخه چې موږ په تقریبا پرون ورځ راغلي یو له جنوبي پښتونخوا ژوب څخه نو دلته موږ کوڅه پر کوڅه بازار په ګلیو کې په محلو کې په مسجدو کې موږ ګرځو او کمپین کوو د خلکو ډیر ښه ریسپونس دی موږ ته او موږ دا ټولو پښتنو لرو بر افغانانو ته دا هغه ورکوو چې یاره د بنو دا جلسې ته دوی راسي او دا جلسه له موږ سره کامیابه کړي. ډیره مننه. دلته د دغه تحریک یو بل تکړه غړی اسد کرار سره موجود دی راسي له دوی سره خبرې وکړو تاسو څه وایاست دلته به څومره خلک ستاسو جلسې ته راسي څنګه جلسه به وسي؟ ډیره مننه. د بنو ښار د بنو تاریخي ښار د پښتنو یو ستر ښار دی دلته موږ دا هیله ده چې دلته به تر 1 لک څخه زیات کسان راځي په دې ګراوند کې وي او ټول به هغه ولس راځي چې کوم غمزفلی دردېدلی ولس دی او چې کوم پر دې خپله خاوره باندې غلام سوی ولس دی هغه به ټول راځي له هغوی سره به زموږ خویندې مندې یتیمان دا ټول راځي دلته به په دې پارک کښې تاریخي ښار کې دلته به د لر او بر افغان یو هغه چغه هغه سوې چغه پورته کېږي چې هغه به نړۍ دردوي. ډیره مننه. د دغه تحریک یو بل غړی سالار خان را سره موجود دی هغه سره به خبرې کوو چې دوی په دې اړه څه سالار خان موږ اورېدلی دی چې په سوشل میډیا باندې د پی ټی ایم یعنی پښتون تاپوز مومنټ ډیر زورور کمپاین روان دی تاسو په دې اړه څه وایاست؟ ډیره مننه. کمپین خو دلته په ګراوند باندې ورک روان دی له هغه سره په سوشل میډیا باندې په فیسبوک په ټویټر باندې هره شپه ټویټر ټرینډ د پښتون لانګ مارچ ټو بنو دا په ټوپ را روان دی نو د دنیا ته موږ د ریاست چې کوم ظلم په موږ روان دی دا ورښکاره کوو او ټولو پښتنو افغانانو ته دا بلنه ورکوو چې له موږ سره په دا جلسه کې شرکت وکړي. ډیره مننه. دلته یو بل غړی د دې تحریک را سره موجود دی محمود خان یې نوم دی هغوی سره به خبرې کوو. محمود خان تاسو څه وایاست؟ موږ اورېدلی دي چې دلته دغه ښار ته د دې نږدې علاقو زه بغیر د جنوبي پښتونخوا ډېر ملګري غړي ځوانان راغلي دي نو تاسو په دې هکله څه وایاست؟ چې بالکل دا خو تسلسل روان دی څه ټیم پی ټی ایم جوړ شوی دی د پی ټی ایم چې هر ځای جلسه وي هر ځای یو داسې پروګرام وي د جنوبي پښتونخوا ځوانان ارمان الله دې وبخښي د مخکې خو به ارمان 12 شپې له مخه را ځانه رسوي اوس چې ارمان شهید سوی دی له هغه بعد دا غټه جلسه ده اوس هم هغه کمي چې خو موږ نسو پوره کولی خو بهرحال هغه ځوانان د ارمان ملګري او نور ځوانان چې کوم ول هغه ځانونه یې را رسولي دي د جنوبي پښتونخوا خپل هغه